افغانستان د اسیا زړه دی لکه زړه را باندې ګران افغانستان خاور سره زرکړنی یاقوت لعل او مرجان افغانستان د بورې مور د زړه ټوټه د زوی مړې پلار څادر د بورې مور د زړه ټوټه د زوی مړې پلار څادر د کونډې د یتیم څړیکا او پیغام افغانستان د اسیا زړه دی لکه زړه را باندې. پیښو ته د رسیدو او اتفاقیې لوی ریاست چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معینیت په اډانه کې ځای لري یو ټولګټه او خدماتي اداره ده چې فعال غړي او پرسونل د طبیعي او غیر طبیعي پیښو لکه سیلابونه د اوبو سطح لوړېدو څا غورځېدو ځمکه ښویېدو واورې ښویېدو ترافیکي پیښې او بمي چاودنې او د سختو اور لګېدنو پر مهال د هیوادوالو د ځان او مال ساتنې په موخه د هیواد په ټولو ولایاتو او بندرونو کې شپه ورځ په خپلو دندو بوخت دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سټوډیو ته ښه راغلاست. نن مو د اور وژنې لوی رئیس درته مېلمه کړی دی او پر دې هکله به ترې پوښتو چې راتلونکي او اوسني او د 3 کلونو لاسته راوړنو په هکله به دی موږ ته ځوابونه وایي. رئیس صاحب ښه راغلاست. هرکلی درته وایو. په خیر اوسې محترمه. خپل سلامونه او نیکې هیلې ټول لیدونکو ته خصوصا د کورنیو چارو وزارت د نشراتي ټیم او مسؤلینو ته کارکنانو ته رسوم. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاتو. مهرباني محترم. قدرمن رئیس صاحب په تیرو 3 کلونو کې د پیښې او وژنې ریاست فعالیتونو په اړه که راته غږیږئ. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دغه 3 کالیو کې د فتح بریا نه وروسته نه 3 کالونو کې لله الحمد ډېر لاسته راوړنه لرو رب العالمین فضل کرم سره. و یوه دا دی چې د ولایتونو او د زموږ د ریاست ترمنځ علاقه قطع وه، تک راتک نه وه و موږ هیئتان پرله پسې ولیږل. زه خپله هم ورغلم، زما معاونین هم سفر وکړه او ښه کمپلیکسي ټیمو سره د ولایتونو او بنادرو باندې وګرځېدو. اول د ارتباط مسایل قایم کړه، نو وروسته د دې د تخنیکي ادارې د څه مشکلاتونو چې درلود هغه م رفع کړه. نو د دې نه تقریبا ډېر عوارضدار موټران یې و، د دې عوارض نیولو یا به د دې په حاضري یا د دې په کوم اداري مشکلاتونه وه هغه م الحمدلله رفع شو. نو کوم مشکلاتونه چې وه هغه مشکلاتونه مرکز پورې مې ورسول، بیا مقاماتو ته مې ورسول. یو لاسته راوړنه دا دی. نو دوم دغه کې تقریبا 1.5 سل شاوخوا اضافه موټران چې ډېر قیمتي وه هغه ډېر وخت راهیسې هسې عوارض پیدا کړی وه، یو ګوشه کې پروت و، هغه موږ ترمیم کړه، په کار مې وچوله. و دریم دغه د ارتقای ظرفیت یا مسلکي سازي دپاره موږ ډېر کار وکړه او تای کې وکولی شو هم رضاکاران تربیه کو، هم د خپل د اطفایي کسان تربیه کو. او ځکه چې مسلکي اداره ده، مسلکي سازي ده، ډېر موږ دپاره ډېر اهمیت لري. رئیس صاحب دویم سوال ته راځو. په دغه موده کې د اور وژنې تجهیزات او وسایل په اړه راته ووایه چې څومره غیر فعال وو. یعنې موږ له دې خبر یو چې له تیر حکومت څخه ډېر غیر فعال وو. په اوسني وخت کې دا کوم تجهیزات چې جوړ سوي دي او بیرته مو خپلو پولیسو ته په لاس کې ورکړي دي په ټولو ولایتونو کې څومره که راته ووایي څومره اندازه وو؟ اندازه خو کله کمیږي کله زیاتیږي، ځکه چې دا یو موټر دی کله عوارض پیدا کوي موږ به عوارض ونیسو. ما تا ته ویل کې مخکې تقریبا د فتح بریا نه وروسته یو د جوړولو سره موږ 1.5 سل عراده جوړ کړه. د هر یو تقریبا $2.5 زره یا $300,000
یا په اعلی تقریبا یعنی د دې نه هم اضافه په 800 زره ډالرو یا داسې ارزښتونه د جوړ شو بیرته کار وچول شو وروسته کله 10 کله 20 کله اضافه کله کم د خامخا به ترمیم ته ضرورت موږ ترمیم کړی ده اوس بیا ان قریب کې انشاءالله اساسي ترمیمونه لرو هغه دپاره بیا په کار مو پیل کړی دی هیاتان ولایتو ته درلیږو هغه به تشخیص کوو چې کوم موټران ترمیم ته ضرورت لري هغه به ترمیم کوو د وروژنې پولیسو د ښوونې او روزنې په اړه معلومات راکړي چې څومره دورې پولیس مو په دغه دوره کې فارغ کړل تقریبا 12 ارتقای ظرفیت یا مسلکی سازی دوره مو ختم کړه اوس 14 دورې شروع دی او روان دی او دی کې تقریبا یعنی ادنا یوه میاشت و اعلی تقریبا 2.5-3 میاشته پورې وخت غځېږي اوس هم چې دی دا 2.5 میاشته ده د وروژنې پولیسو له فتحې راهیسې څومره طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته رسېدنه کړې ده تقریبا 6,000 شاوخوا موږ پیښو ته د رسیدګي کړی هغه بیا په 14 ولایتو او 14 بنادرو کې و او دی اغلبا حریق دی بیا سیلابونه ده زلزله ده و چاته چې څوک غورځېدلی چا ولوېدلی وي یا به اوبه ته غرق شوی وي یا مثلا حادثه ترافیکي وي چې موټر یو بل باندې چسپېدلی هغه منځ کې شهیدان یا به زخمیان پاته وي د دې جوړونو دپاره رئیس صاحب هغه ګڼې ګوڼې سیمې چې هغه ځایونه لکه د کابل منډوي او داسې نور ځایونه په هغه کې داسې چې په ناڅاپي ډول اور لګېدنه کېږي یا داسې پېښې کېږي چې هغه ته رسېدنه ډېره مشکله وي هلته د تاسې واحدونه شته یا داسې مرکزونه شته چې زر تر زره د هغه ځای نه ورسي او هغه وروژنه ختمه کړي دغه یو لوی مشکل و په کابل کې په نور ولایتونو کې د دې دپاره زموږ هیاتان شوفر لپسې وګرځېدله بیا موږ 2-3 مشورې وکړه وروسته موږ خپل همکارانو ته مې هدایت ورکړه سبایي 9 بجو شاوخوا نه دی په وځي هغه ازدحام ځایو ته ځان رسوي علاوه د دې چې هلته موږ سیار یونټونه لرو مخکې نه بعضې مثلا دلته 9 ځای موږ مرکزونه درلود وروسته موږ راتګ نه وروسته 15 نور مې هم اضافه کړه شپې ورځنه هلته پروت دی لکه کوتل خیرخانه کې وشوې لکه مثال دغه نور مختلف ځایو کې موږ کسان ټاکلی دي هغه وختي ورځي هلته به شپې ورځ تېروي بیا ورځ تېرولو دپاره د ازدحام ځایو ته لکه د کابل هوایي ډګر دروازې مخې ته یا وزیر اکبر خان د مسجدو سره یا نور مندوي سره یا نور دغه نقشه جهان د قوی مرکز یا دانه باغ چې وایي دغه سره یا نور دشت برچي کې نور خیرخانه کې د لیسه مریم ته نږدې مختلف ځایو کې موږ سحر ټیم نه کسان لیږو تا ماښامه پورې دوري وي کله چې ګونه ګونه به کمیږي بازار کې بیا د لار هم کلویږي موږ به سرعت سره رسېدو هم امکان شته بیا د خپل ځایو ته راځي دا تقریبا 3-4 میاشته کېږي دا مې ټول ولایتو کې ټول بنادرو کې موږ عملي کړی ده په افغانستان کې د ادارې ترمنځ د همغږۍ په اړه راته ووایاست چې ستاسو ترمنځ څومره همغږي شته او نورو اداراتو ته هم څومره لاسرسی لرئ او څومره هغه همغږي در سره کوي دغه کې الحمدلله موږ ډېر حده کار وکړه چې مخکې د هماهنګي دغه ارګانونو ترمنځ نه وه هغه دا باعث کېدل چې حریق زیات شي انتشار شي یعنې خلکو خدمت کمه حقه ونه شي دغه دپاره الحمدلله ما په خپله ډېر کوشش وکړه بیا الله تعالی دین راضي شي زموږ د کابل امنیه قمندان صاحب حاجي حمزه صاحب یا مولوي صاحب سعد د دې معاونین چې دي یا نور د امنامه او د ښاروالي د ترافیک اول د کابل نه مې شروع کړه بیا په ټول ولایتونو باندې مونږ کار وکړه د ملي دفاع وزارت سامان اسبابونه ډیر دي ماشاءالله د حریق د مهاراولو کې یا د سیلاب یا په زلزله او نور د طبیعي پیښو تر رسیدو دې نه مونږ ډیر کار اخیستی دی کار اخلو هماهنګي لرو یا ښاروالي سره ښه هماهنګي لرو ټولو سره بیا الحمدلله هماهنګي برابر شوي دی اوس په کله کله بس حریق زیاد وي ښاروالي والا موږ ته اوبه رسونه کوشش کوي الحرمین انصاف چې دلته د سبز کې یو کارخانه ور واخیست یو لوی فابریکه و الحمدلله فابریکه ته ونه رسېد موږ مخنیوی وکړو د خپل پرسونل په هکله که راته ووایي چې څومره همغږي دي در سره او څومره یو تر بل د ورورګلوۍ فضا منځته راغلې ده لله الحمد زموږ مجاهدین خو تاسو ته معلوم د اسلامي امارت داسې یو روزانه موږ ته ورکړی ده په هر قوم نه وي هر جیبه نه وي په هر ولایت نه وي لکه ورور په شان یو ځای ژوند کړی ده او ژوند کوي به بیا د علاوه د چې د اسلامي امارت د مجاهدینو مجاهد دی او عسکر د فوج دی بیا د داعیان هم ده خلکو ته قناعت ورکولو خلک سره ښه ګذرا کولو ژوند کولو کې ښه مهارت لري
بیا د دین علاوه لله الحمد علی قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله له طرفه د دعوت ارشادونه د ټول وزارتونو باندې ټول ریاستونو باندې ټول معاونتونو باندې دا تعیین شو مقرر شو زموږ ریاست کې هم استه اتفاق وحدت دپاره یا نور فقهي مسایل و نور ضروریات د اسلام چې دی هغه ټول هلته تعلیم ورکول کېږي زموږ د مجاهدینو وي یا د مسلکیان وي الحمدلله ټول اوس زموږ مسلکیان هم ښه داعیان جوړ شوی دی ډېره ښه الفت اخوت سره لري یو بل سره. په پای کې د افغانستان خلکو ته مو پیغام څه دی؟ پیغام ما برای مردم افغانستان است که حال زمستان هم روان هستند و اینا کوشش بکنن که هر وقت به همراه اطفایه‌شان همکاری کردن باز هم همکاری بکنن. همکاری اونها اولش است که خودشان یک تدابیر داشته باشن که از همه حوادث های غیر طبیعی خود را حفاظت بکنن. مثلا اگر جایشان منطقهشان یا قریه و قصباتشان جای باشه اونجا سیلبر باشه باید او را کوش بتن جای دیگه انتقال بتن و اگر اونجا بالونای ضد حریق نداشته باشن او را باید در خانه در موتر در تانگتیل در مارکت ها در شرکت ها فابریکاشان باید داشته باشن و گازی که پر میکنن باید چیزای حلقای از خوب صحیح محکم بسته کنن و 100% پر نکنن باید 20% او را کم بمانن و کدام چیزایی که آتش افزا است از او باید دست بچه ها و دست اطفال ندن و کدام لینایی که فرسوده شده او را زودترین فرصت لینا را زود بدل کنن. اکثر حریقا از همه لین که سرش فشار میه لینا بسیار سابقه شده کوینه شده از همو حریق صورت میکنه زیادتر فهمیدین و او را احتیاط بکنن زود بدل بکنن و اگر بدل نکرده باشن کدام سامان اسباب که حریق میشه به او نزدیکتر نمانن دورتر بمانن و از او اضافه تر نگهبانان اینا پیره‌دارایی که در شرکت‌هایشان تلفن‌پایشان میمخانه‌هایشان یا در مارکت‌هایشان دکان‌هایشان میمانه از طرف شب یا روز همین محافظینشان آدمای هوشیار بیدار زرک و بسیار آدم خوب باشه چون که بعضیش بیچاره مریض است بعضیش کمک ضعیف است نمیتونه مرا اکثر وقت تشخیص نمیکنه که چی شده. بعض وقتا با ما خبر رسید ما که تحقیقات کردیم حریق وقت شروع شده بود بعد از یک ساعت هم خبر شده که والا فابریکه حریق شده رئیس این تو کسها را باید نمانن یک نفر نه بلکه 2 نفر بمانن این هم ضروری است و از او بالاتر چی شد خودشان دست به کار شوند ولیکن نمی 101 را فراموش نکنن. نمبر ما عاجل 101 شب و روز چالانش در خدمتشان است. اگر از این نشد باز 119 پلیس تماس بگیرن سوق اداره وزارت امور داخله مامورایشان هر وقت در تماس هستیم در خدمت هستیم ان شاء الله تعالی و آلارم اطفایوی را شنیدن باید راه را مسیر یلک بکنن تا که ما به خدمت مردم رسیدگی کرده بتانیم. شاید همین حریق در خانهشان باشه خدا نخواسته یا در قوم اقربایشان باشه و یا کدام جایی از دوستایشان باشه. قدرمنو لیدونکو ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو وکتله. تر بلې خپرونې چې موږ ستاسو حضور ته حاضرېږو تاسې په لوی او بخښونکي مهربانه خدای تعالی سپارو هر ځای چې وئ سوکاله او د امن فضا کې اوسئ.